ملګرو د نن نه 220 کاله مخکې په عراق کې قحط راغلی و او په عراق کې هغه ټیم سلطنتي عثمانیه حکومت چلیدو او په دغه دور کې به چې کومه پیسه چلیدا نو هغې ته به یې لیره وي او لیره په دغه وخت کې ډېر زیات کمه شوې وه او د دې د وجې په عراق کې ډېره زیاته ګراني وه او په عراق کې د خلکو حالات ډېر زیات خراب وو او خلکو سره به د خوړلو دپاره هېڅ هم نه او په عراق کې ډېر خلک داسې وو چې کم ځناور به په لارو کوڅو کې ګرځېده مثلا سپي پیشوګان وغیره هغه به یې رانیول او خوړل به یې نو تاسو ته به د دې خبرې نه پته لګېدلې وي چې هغه ټایم به حالات څومره خراب وو او په دغه دوران کې د عراق ښار موصل کې یو ښځه خاوند اوسېدل د سړي نوم خبود و او د ښځې نوم یې خجاوه و د دې دواړو باره کې دومره معلومات خو نشته خو لیکن دومره ضرور پته ده چې ابود یو کوکو او هغه به په یو هوټل کې کار کولو خو د قحط د وجې د هغه نوکري ختمه شوې وه او د ده ښځه خجاوه هغه یو ټور ګایډ وه چې څوک به هم عراق ته په ټور باندې راتله نو هغې به د عراق سیر په هغوی باندې کولو خو لیکن د حالاتو خرابېدو د وجې دې سره هم څه کار نه و د دې دواړو یو زوی هم و خو به هر حال ملګرو تاسو ته خو مه ووي چې حالات دومره خراب شوي وو چې خلکو به سپي او پیشوګان خوړل او ابود او خجاوه هم په دغه کسانو کې شامل وو چا چې به سپي خوړل خو په مزه مزه دې ښځې خاوند یو بل پلان شروع کو او ملګرو دا داسې کهاني ده چې دا تر اوسه پورې د عراق په تاریخ کې یادېږي دې ښځې خاوند په دغه دوران کې د انسانانو خوړلو پلان جوړ کو او دې دواړه ادمخور جوړېدل ملګرو شوي څه داسې وو چې د دې کور ته د دې ګاونډۍ یوه ښځه راغله او دا ښځه به په خپل کور کې یوازې اوسېده او دا ښځه د خجاوه ډېره ښه ملګرې وه او اکثر له بعد د یو بل کور ته تلل خو به هر حال دا ښځه دوی کره په کرسۍ باندې ناستې وه چې اچانک د شاته نه ابود راغو او دې له یې په مرۍ کې رسۍ واچوله او دا یې مړه کړه دې ښځې خاوند د پیل نه دا پلان جوړ کړی چې موږ به دا ښځه مړه کوو او بیا به یې خورو او دوی سره دغه ټایم د دې خپل زوی احساس هم نه چې څه ټایم دوی دغه ښځه مړه کوله نو هغه زوی هر څه ولیدل د دې نه بعد دغه ښځې خاوند دغه ښځه وخوړه خو په بله ورځ باندې د دوی طبیعت ډېر زیات خراب شو نو د دې د وجې دوی دا پلان جوړ کړو چې موږ به اوس ماشومان خورو پته نشته ملګرو چې دا دواړه ذهني بیمارو او یا که په دې کې مکمل انسانیت ختم شوی ولې چې کوم خلک دا کار کوي نو هغوی ته خو سره موږ انسان ویلی نه شو او د دې دواړو ښځې خاوند همدغه حال و خو به هر حال دوی دواړو دا پلان جوړ کو چې موږ به خپل زوی بهر ولیږو او زموږ زوی سره به چې بهر چا لوبې کولې هغه ماشومان به موږ خپل کور ته راولو او بیا مکه شان وشو چې دوی به خپل زوی بهر کوڅې ته ولېږلو او هغه سره به چې کوم ماشومانو په کوڅه کې لوبې کولې نو د هغوی نه به یو ماشوم دوی کور ته راوستو دوی به دغه ماشوم په سر باندې ووهلو او بیا به یې حلال کو دا دومره بدتر خبره ده چې ما د دلته په ویلو کې هم مشکله ده او د دې د وجې به زه دې واقعې ډېر ډیټیل کې نه ځم خو دې ښځې خاوند به دغه ماشوم وخوړل او د ده هډوکي وغیره به یې د دې کور خواته یو کوی هغې کې واچول او د څو میاشتو پورې به دې ښځې خاوند دغه ماشومان خوړل دوی په درځنونو ماشومان مړه کړي وو او بیا یې خوړلي وو خو دغه ټایم د دغې علاقې حالات دومره خراب وو چې چا ته هم د دغې ماشومانو د غیبېدو هېڅ فکر نه و څه خلک به پولیس له هم لاړل خو حالات دومره خراب وو چې پولیس هم هېڅ نشو کولی او په هغه دور کې به پولیس سره دومره وسایل هم نه وو او دې ښځې خاوند به خلکو سره دومره په خشته لهجه کې خبرې کولې چې د چا به په دوی باندې شک هم نه راتلو ملګرو دا ښځه خاوند دومره بېرحمه شوي وو چې دوی د یوې کورنۍ 3 ماشومان مړه کړي وو یعنې مکمل یې د هغوی نسل ختم کړی وو د دې نه پس دې ښځې خاوند یو هوټل هم کلو کړی وو چې هلته به دوی انساني غوښه خرڅوله یعنې دا پخپله هم ادمخور جوړ شوي وو او په دوکه باندې به یې په نورو خلکو باندې دا غوښه خوړله خو ملګرو د دغې وجې نه دا ښځه خاوند اخر ګیر شو دا کال د 2017 و چې دوی هوټل ته یو سړی غوښې اغشتو دپاره راغو او دا سړی پخپله یو قصاب هم و دې سړي چې دې ښځې خاوند ته وکتل نو دوی یې هډوکي خوړو دې سړي एकदम په دوی باندې شک شو چې دا هډوکي خو د چیلې هډوکي نه دی بلکې دا خو د یو انسان هډوکي دی د پولیس لا اطلاع ورکا او پولیس د دې ښځې خاوند په هوټل باندې چاپه ولګوله او د ګیرېدو نه بعد دې ښځې خاوند خپل ټول جرمونه ومنل او دا کهاني دومره خطرناکه وه چې دا د عراق په اخبارونو په ټیویانو او په کتابونو کې چاپ کول شروع شو او د عراق خلک ډېر زیات په یره کې وو ملګرو دې ښځې خاوند باندې کیس وچلېدو او ابود او خجاوه ته سزای موت سزا واورولې شوه او چې په کوم ورځ باندې دوی پانسې کېدل په دغه ورځ باندې سهار دوی په 2 خرونو باندې کېنول په موصل ښار کې یو ځای دی چې هغې ته باب الټاپ سکویر ویل کېږي دوی دواړه یې په خرونو باندې ناست دغه ځای ته راوستل او په دغه سکویر کې ډېر زیات خلک راجمع شوي وو چې دوی ته به یې کنځل وینا هم کول او په کاڼو به یې ویشتل ملګرو ویل کېږي چې ابود ته په خپلو ظلمونو کولو باندې هېڅ خفګان نه و خو لیکن د ده ښځه خجاوه جړل او د خلکو نه یې معافیانې غوښتې دا دواړه دغلته پانسي شولو
او دا ښځه خاوند د عراق په تاریخ کې د ظالمانو په لیست کې د دوی نوم ولیکل شو. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېر زیاته خوښ شوې وي. ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په یو بله ښه ویډیو کې. د الله په امان.